د کلیسا په لومه کې د استازنا استازکم استاز محمد یاسر رحمه الله تاریخی مرکه. څلورمه برخه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. محترمو اوریدونکو، په تیره برخه کې مو دا وویل چې نتاج پوښتنه وکړه په اوسني حالت کې په افغانستان او نورو اسلامي هیوادونو کې د جهاد حکم څه دی؟ استاذ یاسر رحمه الله جواب ورکړ: جهاد د قیامت روز جاری دی. هغه وخت چې شیخ شهید عبدالله عزام یعنی الدفاع عن ارض الاسلاميه من اهم الفروض الاعیان په نوم کتاب لیکي، زه یو ځای ورسره اوسېدلم. په هغه کې د امت د ډېرو علماو تایید واخیست. مخکې له دې چې د علماو تایید واخلي او امضا یې کړي، زه خپله په ډېرو مناقشو کې چې له ابن باز او نورو علماو سره یې کولې ناست یم، او دا د ټولو متفقه فتوا ده. هیڅ مخالفت پکښې نسته چې جهاد په افغانستان کې فرض دی او د ټولې دنیا په مسلمانانو فرض دی. دا هغه فتوا ده چې شیخ عبدالله عزام شهید د ټولو علماو تایید پکښې اخیستی. بیا یو کتاب ترې ولیکئ او نشر یې کړ. په دې فتوا باندې ټولو علماو او مفتیانو توافق وکړ چې که چیرې په شرق کې د مسلمانانو سیمې اشغال شوې، د غرب په مسلمانانو باندې جهاد فرض دی، او که چیرته په غرب کې اسلامي سیمې اشغال شوې، شرق یې باید په ننګ جهاد وکړي. نو په دې فتوا کې هیڅ مخالفت نسته، مګر زموږ ستونزه په تطبیق د فتوا کې ده. هغه علما چې زموږ ننني جهاد ته د جهاد په اعتبار نه ګوري، ستونزه دا ده چې زموږ په همدغه معرکه کې هم هغې فتوا ته نه ګوري. داسې فکر کوي چې دا اشغال نه دی. نو زه دې ته اعلان کوم او پوښتنه ترې کوم له دې نومیالیو علماو څخه چې آیا د کفر له اړخه د امریکایي کافر او روسي کافر ترمنځ توپیر شته؟ دا منم چې د کفر د نوعیت او عقیدې له لحاظه یې ترمنځ توپیر شته. روسان شیوعي یعنی کمونیستي کافران و، او دا امریکایان علماني یعنی سکولار کافران دي، خو د کافروالي له اړخه هیڅ فرق نه لري. بله پوښتنه ترې کوم، آیا د روسي اشغال او امریکایي اشغال ترمنځ څه توپیر شته؟ نو چې د کفر او اشغال ترمنځ توپیر نسته، دا فتوا له کومه سوه چې توپیر هم نه لري؟ هغه وخت فرض عین و او اوس نه. په زندان کې یو افغاني عالم راغلی، وی ویل په افغانستان کې له امریکایانو سره جهاد فرض نه دی، ځکه دا د ملګرو ملتونو په پرېکړه راغلی. ما ورته وویل په عراق کې څنګه دی؟ ویل یې هلته فرض دی. ما ورته ویل خو اسانه خبره ده، په تیر جهاد کې مو د افغانستان په خاطر په عراقیانو باندې جهاد فرض و، اوس د عراق په خاطر باندې د افغانستان په خلکو باندې جهاد فرض کړی. دا خو ډیره ساده مسئله ده. دی خاموش شو، هیڅ جواب یې رانه کړ. نو که چیرې په عراق کې فرض وي، په افغانستان کې ولې فرض نه دی؟ په داسې حال کې چې دشمن مو یو دشمن دی. قاضیانو او مفتیانو ته وایم دغه کافر چې په عراق کې محارب دی، نو دا په افغانستان کې بیا ولې معاهد او مرستندوی دی؟ دا فتوا چا ورکړه؟ همدغه مفتیان او قاضیان به په عراق او فلسطین کې محارب بولي، او په افغانستان او پاکستان کې بیا معاهد. کوم خلیفه د مسلمانانو دوی ته امن او عهد ورکړ؟ نو معلومه خبره ده چې دا کومه علمي او فقهي قضیه نه ده، بلکې هوسي یعنی نفسي قضیه ده. د علم د کمښت خبره نه ده، ایمان پورې تړلې موضوع ده. د دشمن پر وړاندې د جرأت کمی ده. یو چا له ما څخه پوښتنه وکړه، ویل یې ته ولې دا فتوا ورکوې؟ ما ورته وویل زه مفتي نه یم، زه ناقل الفتوا یم، یعنی فتوا نقلونکی یم. زه حکم د فتوا شرح کوم. شرح د فتوا شرح یا توضیح ده، فتوا نه ده. زه له دې علماو څخه پوښتنه کوم چې حربي کافران په نړۍ کې څوک دي؟ که چیرته یهود زموږ دوستان وي، معاهدین وي،
او نصارا معاهدین او مستأمنین وي، نو د دې زمانې حربي کفار به څوک وي؟ څوک د قتل لایق دي؟ دا خو معلومه خبره ده چې چین، جاپان، شمالي کوریا حربي یعنی جنگي کفار نه دي چې یهود او نصارا هم حربي کافر نسی. خو هیڅ حربي کافر نسته په دنیا کې. بیا خو دا آیتونه چې په دې کې نازل سوي دي وقتلوهم حیث ثقفتموهم، دا آیتونه معتل دي. د دې آیتونو مراد بیا څه دی؟ نو جنگ په څه شي؟ طالبان او القاعده په خپل منځ کې سره کوي. د دې آیتونو څخه موږ مراد یو، دا نور ټول دوستان دي. زه د دې علماو څخه پوښتنه کوم او وړاندیز ورته کوم، علاوه د دې کافرو له جمعواري او یو ځایوالي نه آیا امریکا حربي کافر دي که نه؟ که دې دا فتوا ورکړې چې امریکایان حربي کافران دي، د هغو پر وړاندې جهاد فرض دی، د بغض او حسد لایق دي، دوی د نفرت او دشمنۍ لایق دي. آیا دا نفرت او کرکه د دوی سره جواز لري که نه؟ که یې لري نو اعلان دې وکړي چې یهود او نصارا زموږ دشمنان دي، دوی د کرکې او نفرت لایق دي. خو دوی دا خبره نه کوي، منکر دي او نشي کولی چې کفر ته کافر ووایي. زه دوی ته وړاندیز کوم چې خپلو عرب او عجم حاکمان کافران مه بولئ، کافر کافر وبولئ. یهودو او انصارو ته کافران ووایاست او ووایاست چې یهود او نصارا کفار دي او زموږ دشمنان دي. یقینا دوی د علماو مقام وشرماوه، چټې کړ او عالم ته داسې تګلاره هیڅ په کار نه ده لکه دا دوی چې نن اختیار کړې ده. موږ د لمانځه په هر رکعت کې له الله تعالی څخه د هدایت یعنی اهدنا غوښتنه کوو چې د وغضالین تر سوري لاندې رانسو او ظاهرا په سیاسي ډګر کې بیا وایو همدغه وغضالین زموږ دوستان دي، مګر دوی ملګري دي، زموږ وطن ته راغلي دي، پرېږدئ چې وطن مو جوړ کړي. نو دوی د لمانځه او سیاست توپیر داسې کوي. د امریکې د ممانعت او امریکې ته حربي کافر ویل کوم سیاسي قضیه نه ده، بلکې دا د عقیدې مسئله او په شریعت کې هیڅ کومه پټه خبره نه ده. سمه ده، دوی د امریکا پر خلاف زموږ جهاد نه تاییدوي، نو دا د امریکې جنگ زموږ پر خلاف دا یې ولې تایید کړ چې زموږ پر وړاندې په څنګ کې ورسره ودرېدل؟ تاسو داسې فرض کړئ چې زموږ جهاد نه دی. نو د عربي ملکونو ځواکونه ولې د خپلو وسلو او ټانګونو سره د امریکا په څنګ کې ولاړ دي او زموږ افغان فقیر ولس د خپلو بچانو او اسلحو په وسیله وژني؟ نو زموږ جهاد خو مو نه تاییدوي. ښه، دا د امریکایانو جنگ مو زموږ پر وړاندې څنګه تایید کړ؟ دا مفتي څوک دی؟ له کومه سو چې زموږ پر وړاندې د جنگ فتوا درکړه؟ نتاک بیا پوښتنه وکړه. بالکل شیخ صاحب، موږ رښتین یو او رباني علماو ته اړتیا لرو. شیخ صاحب، که دا راته ووایاست په افغانستان کې چې استشهادي عملیات کوي، که د دې په اړه څه معلومات راته بیان کړي؟ استاد یاسر رحمه الله جواب ورکړ. زه په زندان کې وم، یو مجاهد ټیپ ریکارډ راته راوړ، ویې ویل دا مې په 2 زره اخیستی او 2 زره روپۍ مې د محبس د دروازې عسکر ته ورکړې چې مې راننویستې. نو اوس که یو کیسټ یوه اړینه موضوع راته ثبت کړې، نو فکر مې وکړ چې د څه په اړه خبرې وکړم. وروسته مې دا موضوع یعنی استشهادي عملیات ځانوژنه نه بلکې شهادت دی انتخاب کړه. د دې په اړه مې بېلابېل دلایل په کیسټ کې د خبرو له لارې ثبت کړل او وروسته نشر سول. زه د فدایي عملیاتو په اړه وایم چې دا د شهادت اعلی درجه ده، او همدارنګه دغو محترمو علماو ته وایم لومړنی ملک چې فدایي عملیات یې ترسره کړه هغه د پاکستان پوځ و. کله چې د ایوب خان په دور کې هندي ځواکونو په افغانستان باندې حمله وکړه، د هند ځواکونه پاکستان ته ننوتل، نږدې وه چې د لاهور ښار سقوط کړي. نو پاکستاني پوځیانو تقریبا کوم 500 کسانو پر ځانونه بمونه وتړل، د هندي ځواکونو تر ټانګونو لاندې څملاستل او یو ځل یې 50 ټانګونه انفجار کړل چې دا د هندي ځواکونو د ماتې یوازینی سبب و او ایوب خان له دې جګړې فاتح راووت. د پاکستان حکومت دوی ته یعنی نشان حیدر ورکړ او په خپل تاریخ کې سپېڅلي شهیدان ثبت کړل. وروسته د پاکستان ټولو علماو په اتفاق دا فتوا ورکړه چې یقینا دوی شهیدان دي او په اسلامي نړۍ کې هیڅ چا د دې فتوا مخالفت ونه کړ. نو استشهادي عملیات مخکې له دې چې په افغانستان، عراق
او فلسطین کې ترسره سي اول ځل پاکستاني فوجانو ترسره کړل او د پاکستان علماو تایید کړه. نو ما په دې کنسرټ کې د پاکستاني علماو نه پوښتنه کړې او دا خبره مې مطرح کړې چې ای علماو، کله چې ستاسو مجاهد د هندوانو ټانک الوزوي شهید سو، خو اوس چې زموږ مجاهد د امریکایانو ټانک الوزوي هغه شهید نه دی، انتحاري دی؟ نو دوی نه دا پوښتنه کوم چې یقینا هم تاسو فتوا په ډالرو خرڅه کړه که نه؟ نو علما په قرآن او حدیث کې راغلي دلایل نه پټوي، د دوی له وسه پوره نه دي چې پټ یې کړي. بل د دې پوښتنې په جواب کې زه دا وایم چې دغه ډول عملیات چې د خپل دین او ملک د تحفظ لپاره ترسره کیږي بدون له مسلمانانو نه د کفار پر وړاندې هم یو د فخر کار دی او دا کس د دوی پر وړاندې لوی قهرمان یادیږي. د جاپان پیلوټان چې کله په نړیواله جګړه کې تیارو ته پورته سول، د امریکا په ځواکونو یې تیارې اوټیټې کړې، ورباندې انفجار یې کړلې. د جاپان په تاریخ کې هغه کسان د قهرمانانو په نامه ونومول سول. دا نه انتها چې د مسلمانانو په منځ کې ستر قهرمانان دي، بلکې کفار هم ورته په لویو قهرمانانو قائل دي. توپیر د انتحاري او استشهادي ترمنځ دا دی چې انتحاري ژوند نه خوښوي، له ژوند څخه په تنګ وي او په هغه کې ناکام سوی وي، بله کومه لاره نه لري مګر زموږ ژوند خوښیږي چې په دنیا کې د ژوند له خوښیو نه ذلت واخلو، اولادونه او ښځې مو خوښیږي، مګر د الله تعالی دین موږ ته له ښځو اولادونو او دنیوي ژوند نه ډېر ګران او خوښ دي چې ځانونه پرې لولپه کوو. موږ ته تر چوکۍ او منصب نه د ملت ابرو او عزت ډېر محترم دی. دا په دې معنا نه ده چې موږ به په خپل ژوند کې ستونزې لرو. هغوی چې دا تصور کوي راضي شي زه 3 مېرمنې او 29 اولادونه لرم، ارام ژوند لرم، هیڅ کومه ستونزه نه لرم، خو دې ته اماده یم چې خپل نوم د هېواد د استشهادي رهبرانو په لیست کې شامل کړم او لاړ سم فدایي عملیات ترسره کړم. نتاق بیا پوښتنه کوي. د 4مې برخې پای.